سلامونه او احترامات ویورز په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ اوسئ. نو دلته تاسو کتلی شئ ملګرو په نن ویډیو کې درته ښیم د فیسبوک د پروفایل ښایسته جوړولو په اړه دا ویډیو تاسو ته جوړوم چې تاسو هم کولی شئ خپل فیسبوک پروفایل په دغه ډول سره جوړ کړئ. نو هر څوک چې غواړي خپل د فیسبوک پروفایل په دې ډول سره شاته دغه کور ورته بدلولی شي. دې کې مختلف ډیزاینونه پرې لګولی شئ، ډیزاینونه د کوم ځای نه ډاونلوډ کولی شئ. نو هر څه نن درته په دې ویډیو کې ښیم. خپل د نوم لاندې دغسې سټایلونه په دې کې مختلف بایو سټایلونه سیمبل دي، هغه ټول تاسو ته در کوم په دې ویډیو کې چې تاسو په خپل پروفایل کې لګولی شئ. تر دې نه هم خپل د فیسبوک پروفایل ښایسته جوړولی شئ. نو موږ سره اوسئ په دې ویډیو کې مکمل پروسیس درته ښیم. زیم رحمان الله ټیکنیکل رحمان یوټیوب چینل څخه. نو دلته ملګرو که غواړئ چې خپل پروفایل په دې ډول سره جوړ کړئ، تاسو ته ما د دې ویډیو په ډسکرپشن کې اول نه لینک درکړی دی. صحیح ده، اول تاسو ته د دې لپاره چې خپل پروفایل داسې جوړ کړئ، دغه شاته چې کوم فوټو ده، چې کوم ایمیج دی، عکسونه چې دي، دغه به تاسو ورته ډاونلوډ کوئ. بل د دې نوم نه لاندې چې کوم دغه سټایلونه دي، دا ګورئ دا چې ما لیکلي ټیکنیکل یوټیوبر، نو دغه خو ما ورته خپله جوړ کړی دا دې نه ښایسته ښایسته تاسو ته زه در کومه په دې ویډیو کې په لینک کې شته ده، لاندې ډسکرپشن کې چې کوم لینک ده طریقه درته ښیم، هغه ځینې به یې کاپي کوئ او خپل پروفایل کې څنګه لګوئ. ښه، اول ځو د ویډیو په ډسکرپشن کې مې لینک درکړی ده چې هر کله تاسو هغې باندې اوکې وکئ، نو همغه لینک ته زه ځم چې کوم لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. نو چې کله مو لینک وکې کړه ډسکرپشن کې، نو تاسو ته دغسې یو صفحه خلاصېږي. تاسو دلته په سکرین کې ګورئ. ښه، تاسو دې ویب سایټ ته راځئ. په دې ویب سایټ کې دلته تاسو کتلی شئ فیسبوک وی آی پي سټایلش بایو سیمبل ود ایزي کاپي. نو دلته تاسو ته دغه ټول بایو سیمبل چې کوم دي دا ټول دلته په دې ځای کې موجود دي. دې ځای نه کولی شئ چې کاپي کوئ چې هر یو ستاسو خوښېږي. په دې ځای کې وګورئ تاسو مثال دغه چې کوم ما په پروفایل کې لګولی دا یو ده. ښه، نیکسټ وګورئ بل ده، دا سټایل هم خوښېږي. دلته ملګرو په دې ځای کې داسې ګډ وډ ښکاري. ښه، خو چې کله تاسو په پروفایل کې ولګوئ هلته خپله په ترتیب کېږي، ښه سټایل کې راځي. خو دلته چې دې ځینې تاسو کاپي کوئ ښایسته نه ښکاري هغومره لکه څنګه چې ستاسو پروفایل کې هلته اټومیټیکلي برابرېږي. نو دې ځای کې چې هر یو ستاسو خوښ شو، مثال دا ستاسو خوښ شو، دلته ګورئ کلیک ټو کاپي، نو په دې به اوکې وکئ. ګورئ دا تاسو سره کاپي شولو، صحیح شو، دا تاسو کاپي کړلو دې ځای نه. نو همداسې لاندې کوزېږي ډېر زیات دي. ښه، په دې ځای کې وګورئ دلته ډېر زیات دي چې هر یو ستاسو خوښېږي. دلته کولی شئ مثال دې ځای کې زما نوم د تاسو خپل نوم لیکلی شئ. ښه، دغه ځای به تاسو چې کله دا کاپي که فیسبوک ته لاړئ هلته به خپل نوم پکې ولیکئ، هغه مشکل نه لري، تاسو خپل نوم ته اړولی شئ. نو ګورئ ملګرو دې ځای کې ډېر زیات دي، هر یو چې خوښ شو دې ځای نه کاپي کولی شئ. زه سمپلي مثال هغه لږ چینج کوم او ورته تاسو ته صرف طریقه ښیم. نو زه دغه یو کاپي کوم، مثال دا زما خوښ شو. ښه، چې دې ځای نه کاپي کړه، دې صفحې نه به بېرته راشئ دې ځای ته او دلته به دغه ایډیټ پروفایل باندې اوکې وکئ. چې کله مو دغه ایډیټ پروفایل اوکې کړو، دلته لاندې یو اپشن راځي بایو ایډیټ، دا وګورئ بایو ایډیټ، دا بایو به ایډیټ کوي. دلته به ایډیټ بایو بیا اوکې کوي. چې کله مو دا اوکې کړو، دا به تاسو مثال دلته که تاسو سره شی نه وي نو خو صحیح ده هماغه بل ته پیسټ کوئ. لکه مثال ما سره دا اوس ورته اوس چینج کوم. ښه، نو ما بل کاپي کړلو. دلته تاسو کولی شئ چې 101 ټکس نه زیات نه وي، ځکه چې زیات نه مني. نو چې دا کوم ویب سایټ ما تاسو ته درکړو په دې کې ما ټول چې اضافه کړي د 101 اندازه ټکس دي، یا هغې نه کم دي، نو زیات پکې نشته. ښه، انشاءالله خپله به هلته برابرېږي هغه ټکسونه. ګورئ ما هلته کاپي دلته پیسټ کړو او سیو باندې مې اوکې وکړو. اوس ما سره د انټرنیټ لږ مشکل ده نو ځکه نه سیف کېږي. چې کله مو دا سیف که تاسو نو خپل پروفایل ته بیک لاړ شئ او پروفایل به وګورئ، دغلته ګورئ د دې نوم لاندې تاسو دلته به دا سټایل دغه بایو چینج کېږي چې هر یو ستاسو خوښېږي. که دا هم خوښه نه شوه بېرته به هماغه ډسکرپشن کې چې کوم لینک ته هغه مې درکړی ده، نو دلته ګورئ دغه ویب سایټ کې ما پوسټ کړی ده، تاسو ته مې ټول دغه بایو چې کوم سټایلونه دي سیمبل دي دا ټول مې په دې کوم لینک مې تاسو درکړی دی کې شته دي. نو چې هر یو ستاسو خوښېږي دې ځای نه کاپي کوئ او خپل پروفایل ته ځئ، هلته ایډیټ بایو ته ځئ او په ایډیټ بایو کې تاسو دلته دې ځای نه هر یو سلیکټ کولی شئ، هلته یې کاپي کولی شئ. نو انشاءالله په دې پوسټ کې به تاسو ته دغه د فیسبوک چې کوم اوس پکې نشته ده، خو دغه بیکګراونډ چې کوم کور ده شاته دغه فوټوز به هم تاسو ته اضافه کوم، هغه هم ډاونلوډ کولی شئ. هغه سمپلي کېږي چې کله تاسو یې ډاونلوډ کوئ نو به اوکې کوئ چینج کور فوټو، یعنې دغه ګورئ فوټو باندې اوکې وکئ او دلته به نوی اپلوډ کوئ. چې کله تاسو انځور چینج کوئ اټومیټیکلي هغې منځ کې ستاسو د پروفایل فوټو راځي او شاته بیکګراونډ چې کوم دی په دغه سټایل سره برابرېږي، هغه اسانه ده. نو دغه مکمل پروسیس تاسو ته مې ښودل کولی شئ تاسو خپل پروفایل په دغه طریقې سره ښایسته جوړ کړئ. که چېرې ویډیو ښه شوي حتما یې لایک کړئ، چینل درته سبسکرایب کړئ، ورسره خواږي بیل آیکن وکړئ، بیا آل وکړئ تر څو زموږ هر نوی اپډیټ ویډیو تر تاسو په وخت رسېږي. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت ولرئ. خدای په امان.